دا کیسه د یو داسې وخت په باره کې دی چې په هغه وخت کې د ځناورو ذهانت د انسانانو په شان شوی وي او انسانان یې هم شاته پرېښي وي. د ساینسپوهانو د ډېر محنت او په بیزوګانو باندې د تجربو نه بعد دوی یو داسې دوایي ایجاد کړې وي چې د هغې نه بعد د بیزوګیانو دماغو په غیر معمولي توګه کار شروع کړی وي. یو ښځینه بیزو چې کله خپل بچی پیدا کړي نو هغه ساتنه کوي، نو ساتونکی هغه وولي او دغه بچی ترې نه پاتې شي. یو ساینسپوه په پټه باندې دغه بچی خپل کور ته بیځي او د هغه نوم کیسر کیږدي. کیسر کې د دغې دوایي اثر پاتې وي، هغه هم د نورو انسانانو په شان فکر کولی شي. دا هغه دوایي وي کوم چې د هغه مور حاصله کړې وي. د کیسر دا دنده وي چې هغه د هغه ساینسپوه د مور ساتنه کوي. خو یوه ورځ د ساینسپوه په بیمارې مور باندې یو سړی حمله کوي چې کیسر ته پرې زیاته غوسه ورځي او دغه سړي سره جګړه کوي. له دغې پیښې نه بعد کیسر بندي کوي او د نور بیزوګیانو سره یې په پارک کې پرېږدي. دا پارک په ظاهر کې یو پارک ښکاري خو په حقیقت کې دا قید وي. هلته کیسر ډېر خفه وي او په ژوند کې د لومړي ځل لپاره هغه ته د تنهایۍ او قید احساس کیږي. په دې پارک کې د سره نورې بیزوګانې هم وي کومې چې ډېرې جګړه مارې وي. اوس کیسر له دوی سره وخت نشي تېرولی ځکه چې هغه اوس د یو انسان په شان فکر لري. په دغه پارک کې یو ظالم ګارډ هم وي چې هغه هر وخت کیسر پتنګوي او په هغه باندې اوبه ولي. کیسر د پارک په دیوال باندې یوه نمونه جوړه کړي کوم چې د هغه د کور وي، ځکه چې هغه ته خپل کور ډېر زیات یادېږي او خفه وي. د دې هر څه نه کیسر ډېر زیات تنګ شي او اخر کار هغه د خپل ذهن استعمال کوي. دی په جیل کې یو چکوره پټ کړي چې پنجره پرې ماته کړي او بیا هغه یو طاقتوره بیزو ازادوي ځکه چې په جیل کې دته عزت میلاو شي او د نورو بیزوګانو اعتماد وګټي. په جیل کې د بیزوګیانو مشر وي چې هغه ته هم دی ماتې وکړي او په خپله د جیل بادشاه جوړ شي. خو کله چې د هغې زوړ مالک د دې بوتولو لپاره راځي خو هغه انکار کوي ځکه چې هغه نور د غلامۍ ژوند تېرول نه غواړي او ازادي غواړي. هغه د ټولو بیزوګیانو په منځ کې اتفاق راولي او ټول یې ازادوي او بیا دوی هغه دوایي راپټوي کوم چې دوی ته د انسانانو په شان صلاحیت ورکوي. بیا دوی د ظالم انسانانو پر خلاف د جنګ تیاری کوي او دوی په هغه لیبارټري باندې هم حمله کوي چیرته چې په بیزوګیانو باندې تجربې کېدې او خپل ملګري ازادوي. او کله چې د دې کمپنۍ ظالم مالک د هلیکاپټر په واسطه د تهدیدو کوشش کوي نو بیزوګیان هغه مړ کوي. په دې کې پولیس هم راځي او دوی ورسره یو زبردسته مقابله کوي او جنګ دوی ګټي. له دې نه پس دوی آزاد وي او واپس خپل ښایسته ځنګل ته لاړ شي چیرته چې اوس کیسر د ټول ځنګل بادشاه وي. نو زموږ همدغه کیسه په همدې ځای پای ته رسیږي.